الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مونږ انسان ته توصیه کړې ده چې خپل مور او پلار سره نیک سلوک وکړه، خو که هغوی پر تا فشار راوړي چې ته له ما سره داسې کوم معبود شریک ونیسه چې ته زما د شرک په توګه نه پیژنې، نو د هغو خبره مه منه. همدا زما لوري ته ستاسې ټولو راګرځېدل دي، بیا به زه تاسې ته وښیم چې تاسې څه کوئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. او کوم کسانو چې ایمان راوړی وي او نیک عملونه یې کړي وي، هغوی به موږ ارومرو په صالحانو کې داخل کړو. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. له خلکو نه څوک داسې دي چې وایي موږ پر الله ایمان راوړو، خو کله چې هغه د الله په معامله کې وځورول شو، نو هغه د خلکو لخوا اچول شوې ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله. اوس که ستا د رب لخوا فتح او نصرت راغی، نو همدغه سړی به ووایي چې موږ خو له تاسې سره وو. آیا د نړیوالو د زړه حال الله ته ښه معلوم نه دی؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. الله خو به ارومرو دا ګوري چې مؤمنان څوک دي او منافقان څوک. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. دغه کافران مؤمنانو ته وایي چې تاسې زموږ د کړنلارې پیروي وکړئ او ستاسې خطاوې به موږ پر ځان واخلو، په داسې حال کې چې د هغو له خطاو نه هیڅ شی هم هغوی پر ځان اخیستونکي نه دي. هغوی په قطعي ډول دروغ وایي. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. هغوی به ارومرو خپل پیټه هم واخلي او د خپلو پیټو سره نور ډیر پیټي هم، او د قیامت په ورځ به په یقیني ډول له هغو نه د دغو دروغو جوړولو پوښتنه کیږي چې هغوی یې کوي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه او هغه 50 کم 1000 کاله د هغو په منځ کې واوسېد. په پای کې هغه خلک طوفان ونیول، په داسې حال کې چې هغوی ظالمانو. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. بیا نوح او د کشتۍ خلک مو وژغورل او هغه مو د نړیوالو لپاره د عبرت یوه نښانه وګرځوله. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. او ابراهیم مو ولیږه کله چې هغه خپل قوم ته وویل د الله بندګي وکړئ او له هغه نه وویریږئ، دا ستاسو لپاره ډیره ښه ده که تاسې پوهیږئ. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان
تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. تاسې چې له الله نه پرته د چا بندګي کوئ هغوی خو محض بوتان دي او تاسې یو دروغ جوړوئ. په حقیقت کې چې له الله نه پرته تاسې د چا بندګي کوئ هغوی تاسې ته د کومې روزي درکولو هم واک نه لري. روزي له الله نه وغواړئ او د همغه بندګي وکړئ او د هغه شکر ادا کړئ. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یئ. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. او که تاسې د دروغو نسبت کوئ نو له تاسې نه مخکې ډېرو قومونو د دروغو نسبتونه کړي دي او پر پیغمبر باندې له روښانه څرګند پیغام رسولو څخه پرته بل مسؤلیت نشته. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. آیا دوی کله ندی لیدلی چې الله په څه ډول د هستونې پیل کوي بیا د هغوی اعاده کوي؟ په یقیني توګه دا اعاده خو د الله لپاره لا زیاته آسانه ده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. دوی ته ووایه چې په ځمکه کې وګرځئ او وګورئ چې هغه د هستونې پیل په څه ډول کړی دی بیا به دوهم ځله هم ژوند در په برخه کړي. دا یقیني ده چې الله په هر څه قدرت لري. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. چاته چې وغواړي سزا ورکوي او په چا باندې چې خوښه یې شي رحم کوي. د همغه لوري ته تاسې ورګرځېدونکي یاست. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسې نه په ځمکه کې د خدای د ارادې بېوسې کوونکي نه په آسمان کې او ستاسې لپاره له الله نه پرته کوم ژغورونکی سرپرست او مرستندوی نشته. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. کوم خلق چې د الله له آیاتونو او د هغه له ملاقات نه منکر شوي هغوی زما له رحمته ناامیده شوي او د هغو لپاره دردناکه سزا ده. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بیا د هغه قوم ځواب له دې پرته نور څه نه چې هغوی وویل دی ووژنئ یا یې وسوځئ. په پای کې الله تعالی هغه له اوره وژغوره. په یقیني ډول په دې کې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې ایمان راوړونکي دي. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او ابراهیم وویل تاسې خو د دنیا په ژوندانه کې له الله نه پرته بوتان په خپل منځ کې د مینې وسیله ګرځولي دي خو د قیامت په ورځ به تاسې یو له بل نه انکار او یو پر بل به لعنت وکړئ او اور به ستاسې هستوګنځی وي او هیڅوک به ستاسې مرستندویان نه وي. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه
إنه هو العزيز الحكيم. په هغه وخت کې لوط هغه ومانه، یعنی د ابراهیم پر پیغام ایمان راوړ.